الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. زما عزیزانو په دویمه موعظه کې امام غزالی رحمت الله علیه د الله جل شانه نه داسې نقل کوي چې الله جل شانه فرمایي شهدت نفسي زه گواهي ورکوم په خپل ځان باندې چې الله اله الا انا وحدي زمانه سوا بل الله نشته دی زه یوازې یم زه تنها یم لا شریک لي زما سره شریک نشته دی چې هغه په هر قسم د الله سره شریک نیول دا حرام دی دا ضلالت ده دا گمراهی د دنیا او آخرت تباہ کیدل او په دې باندې یقین لرئ چې محمد عبدي ورسولي نبی علیه السلام زما بنده او زما رسول دی او بیا مخکې فرمایي من لم يرضى بقضائی څوک چې زما په قضا زما په فیصلو باندې زما په مسایلو زما په حالاتو باندې دی راضي نشي ولم يصبر على بلائي او زما په بلاګانو مصیبتونه چې زما له خوا نه راځي حالات زما له خوا نه راځي په دې باندې صبر ونکړي ولم يشكر على نعمائي او زما په نعمتونو باندې دی شکر ونکړي څه چې زه هغې له ورکوم څه چې ورکوم نو هغه نعمت دی څه چې نه ورکوم هغه حکمت دی او څه مې چې ورکړي هغه مې چې نه واغستله دا امتحان دی بالکل د الله په فیصلو باندې باید دی راضي اوسي ولم يقنع بعطائي او زما په عطا باندې دی قناعت نه کوي وایي چې ډېره شي او ډېره شي دا بیا ګڼ ډېره شي دی بیا تباه کړي دنیا او آخرت ولا تباه کړي فليعبد ربا سوائي الله فرمایي بل الله دې ځان له پیدا کړي زه یې رب نه زمانه دې انکار وکړي یعنی معنا د دې خبرو دا راځي چې څوک د الله په فیصلو باندې راضي نه اوسي او د الله په مصیبتونو باندې صبر نه کوي او د الله په نعمتونو باندې شکر نه کوي او د الله په عطا باندې قناعت نه کوي نو دې نه معلومه شو چې د الله پرستش نه کوي او بندګي نه کوي د خپل نفس او خواهشات بنده دی د الله بنده نه دی ومن اصبح حزينا على الدنيا فكأنما اصبح ساخطا عليها سحر را پاسې ډېر پریشان ډېر فکرمند چیرې دا دنیا مې څنګه شو دا دنیا به څنګه شي دا به څنګه مخ له بوزم او څنګه به دکانداري کوم او څنګه به دا روپۍ ټولوم او څنګه به د یو بل جیب وهم څنګه به د خلکو نه دا قرضې راټولوم او څنګه به دا د الله نه لګیا د شکایت چې دی په غمونو کې اخته دی او دا غم او دا سوچ لري چې بچي به مې څه خوري او زه به څه خورم دی د الله نه شکایت کوي او دی لګیا دی الله ته غصه دی یا الله ته غصه دی ځکه چې الله ورکوونکی نه بولي الله مسایل حل کوونکی نه بولي ومن اشتكى على مصيبة فقد شكاني او سوچ د مصیبتونو شکایت کوي د زمانه شکایت کوي ومن دخل على غني فتواضع له من اجل غنائي ذهب ثلث ديني او سوچ یو مالدار له ورغه او تخرج ولګرو چې را دینه بس کیږي مالدار له سر کوزو د مالدار نه متاثر کېدلو د مالدار پیسو له کتلې داګه جیب له کتلې داګه قدرت او زور له کتلې د نبی علیه السلام حدیث ده چې خلک په آخره زمانه کې اکرام کوي داګه چا نه چیریږي داګه د مال نه متاثر داګه د پیسو نه داګه د زور او د قدرت نه هغه دې درې سی ایمان لاړ درې سی دین د لاس ورکو دا چې مالدار له تخل کوي د درې سی دین د لاس ورکو ومن لطم وجهه على ميت فكأنما أخذ رمحا يقاتلني به کچا مخ او سر او ګریوانونه واله کنه ګریوانونه شلې او سر وهي او مخ وهي په جړاګانې کې په دې مړو کې زوی مې لاړو خورا مې لاړو وراره مې لاړو خورزه مې لاړله لکه مور مې لاړه پلار مې لاړو بیا صبر نشته بیا د الله جل شانه ته توبه نشته استغفار نشته الله ته نزدیک کېدل نشته منځونه نشته طاعت نشته بندګي نشته مخ وهي سر وهي او ګریوان شلې الله فرمایي دیوې نظر واخستل او ما سره لګیا د قتال کې الله اکبر الله دې وساتي اعاذنا الله منها چې الله سره موږ جګړه وکړو جاګې سره جګړه نه د الله سره جګړه کې ځکه چې الله خپل امانت واخستل چې الله امانت لري ته څنګه راغې په مقابله کې ودرېږي ته څنګه چغې وایي ته څنګه سر وخپې وایي صبر وکړه په درکولو کې شکر او په اخستلو کې صبر ومن لم يبالي من اي باب ياكل او سوچ دې بالکل پروا نه لري چې کومه دروازې نه خوري کم ځای نه ګټي کم ځای نه راځي راوړې بچي راوړې بس خلاص مزدورانو راوړې تاسو کوي کم ځای نه ګټي مال به دومره راکوي
الله فرمایي چې زه به دا دوزخ ته د کومې دروازې نه مې چې زړه واسې نه مې داخل کړم. ما یبالي من ای باب يدخله الله تعالی جهنم. کم گیټ نه چې الله جل شانو دوزخ ته دننه کړي داسې به دې دننه کوي. ځکه چې تا څنګه پروا نه درلودله چې د کومې لارې نه تخورې، داسې به د الله د کومې لارې نه چې دوزخ ته دننه کوي. ومن لم يكن في الزيادة في دينه فهو في النقصان. د دین زیادت نشته، دنیا زیادت، دنیا راټولوه، دین کې بالکل زیاتې نشته، دین کې قوت نشته، دین کې طاقت نشته، دین کې استقامت نشته. لس کاله مخکې همغه مونځ همغه نن هم کوي، لس کاله مخکې همغه دوه درې ټکي زده والحمد همغه یې زده ده، بالکل هېڅ زیادت په دین کې ونه شو، د الله په لاره کې ونه وتلو، څه یې زده نه کړه. او فرمایي ومن کان فی النقصان فالموت خیر له. څوک چې په نقصان کې او غټ نقصان د دین نقصان دی، غم دین است که همه غم ها فروتر از این است و غم دین خور که غم دین است. د دین غم اخره چې غم د دین دی، ټول غمونه د دین اخکته دي. ومن کان فی النقصان فالموت خیر له. او څوک چې په داسې نقصان کې اوسي دې لپاره مرګ بهتره دی، دې لپاره د ځمکې خېټه بهتره ده چې دی په سر باندې وګرځي. ومن عمل بما علم. څوک چې په هغې باندې عمل وکړي، کوم شی چې الله دې له ورکړی دی، کوم علم چې الله درکړو، کومه پوهه، دا بیان دې واورېده، په دې دې عمل وکړو. اورثه الله تعالی علما ما لم يعلم. الله به داسې علم درکړي چې بالکل به ته بې باندې خبر هم نه اوسې او پوه به هم نه، د خپل علم نه به علم درکړي. ځکه چې من ازداد علما ولم يزد في الدنيا زهدا لم يزد من الله الا بعدا. چا چې علم اضافه کړو او دې زهد او قناعت او خدا ترسي نه اضافه کېږي، دی د خدای نه نور هم لرې کېږي. ومن اطال عمله لم يخلص عمله ومن اطال عمله لم يخلص عمله. د چا امیدونه چې اوږده شو، یاره چې زما به دا عمرې، زما به 10 کاله، زما به 20 کاله، امیدونه کېږي. دې امید لپاره به زه دا ځمکه په ایجار نیسم، دې امید لپاره به زه دا ګاډی الم، دې امید لپاره به زه دا کور جوړم. په دې امیدونو باندې خدای به بالکل نامخلص جوړ نه کړي. دې به یو عمل هم په اخلاص نه، ټول عمل به په ریا باندې، په درپدرۍ او په نقصان باندې. ځکه چې دې امیدونه داسې امیدونه دي چې الله پرې باندې خوشحاله نه دی او نه د الله رسول پرې خوشحاله دی. الله دې داسې بدبختۍ نه مونږ وساتي. الله دې مونږ ته د عمل توفیق راکړي. انشاءالله د درېیمې خطبې به انشاءالله کوشش کوو چې په غور او په سوچ سره واورو او د الله نه د هر بیان چې مونږ اورو 2 رکعاته نفل پکار دي او د الله نه وغواړو چې الله په دې باندې مونږ ته د عمل توفیق راکړي او دا زموږ په زندګۍ کې راوړي. واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.